مهمو خبرونو سرټکی د افغان ښځو شل کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکول. انټوني بلینکن پر افغانستان د اسلامي امارت له ولکې وروسته د ښځو شل کلنې لاسته راوړنې په اوږو لاهو شوي. د پخوانیو چارواکو په اختلاس تورولیدل. عبدالسلام حنفي د تیر حکومت ځینو چارواکو د افغانانو 8 میلیارده افغانۍ پیسې اختلاس کړي. تخمینا 60 میلیارد افغانی اختلاس کردن. د انجونو د ښوونځیو پرانیستلو غوښتنې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو ځل بیا د اسلامي امارت له لوري د انجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. امیدوار هستم که حکومت طالبان به این گروگانگیری ها پایان دهد و آینده نسل یک کشور را شامل بازی های سیاسیشان نسازد. او امریکا ته د ایران د ولسمشر سفر. د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په 78مه غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی دی. سلامونه، زه لیمه سپیڅلې مو د نن خبرې ټولګې ته هرکلی کوم. د امریکا د متحده ایالاتونو بهرنیو چارو وزیر وایي له کله چې اسلامي امارت افغانستان ته راغلی دی د ښځو د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړي دي. په افغانستان کې ګڼې ښځې له کارونو منع شوي. تر 1 کال زیاته موده کېږي چې نجونې تر 6 ټولګې پورته تعلیم نشي کولی او له نورو محدودیتونو سره مخامخ دي. انټوني بلینکن په نیویارک کې د افغان ښځو د اقتصادي خوځښت د اتحاد د اعلان په مناسبت رابلل شوي غونډې ته وویل پر ښځو او نجونو د اسلامي امارت محدودیتونه هم د افغانستان د نیمایي برخې په زیان دی او هم د اوسني حکومت ته کومه ګټه نه رسوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د دوی نوی ابتکار د ملاتړ پر بیلابیلو برخو متمرکز دی چې د امریکا د باسټن پوهنتون په مرسته به افغان میرمنې په سوداګریزو چارو کارموندنه او نورو برخو کې روزل کیږي. څه باندې 14 میاشتې مخکې پر افغانستان د اسلامي امارت د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو په ګډون په لسګونه زره کسان چې ډیری یې لوستې با تجربه او علمي کادرونه ول افغانستان ووتل. د اسلامي امارت ویاندویانو تل ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي او نجونو ته به هم ډیر ژر تر 6 ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل شي. اسلامي امارت وایي د افغان ولس 8 میلیارده افغانۍ د تیر حکومت د ځینو چارواکو لخوا اختلاس شوي دي. د رئیس الوزرا دوهم مرستیال په دې اړه وایي هغه کسان چې په اروپا کې د اسلامي امارت پر ضد غږ پورته کوي په عدلیه او قضایي ارګانونو کې د فساد دوسیې لري. خو نن د مالیې وزارت اعلان وکړ چې د دکاندارانو او سوداګرو پر عایداتو مالیه یې له 1% څخه 0.5% ته راټیټه کړې ده. د حکومتي چارواکو د فساد دوسیې چې له کلونو راهیسې په قضایي ارګانونو کې پټې پاتې دي. اوس خو اسلامي امارت دغه دوسیې څېړلې او معلومه شوې چې د افغان ولس 8 میلیارده پیسې د تیر حکومت د ځینو چارواکو لخوا اختلاس شوي دي. د وزیرانو شورا دوهم مرستیال وایي چې هغه کسان چې نن په اروپا کې د اسلامي امارت پر ضد غږ پورته کوي په عدلیه او قضایي ادارو او همدارنګه په دولتي ادارو کې د اختلاس دوسیې لري او د افغانستان خلک حق لري چې حساب ورسره وکړي. در ادارات دولتی دوسیه ها تیار در اونجا موجود است. تخمینا 60 میلیارد افغانی اختلاس کردند. حقوق و بیت المال را به جیبهای خود زدند. حالا امروز در کشورهای اروپایی در اونجا صدا بلند میکنند
د اسلامي امارت دغه چارواکی مالیه ورکوونکو ته ډاډ ورکوي چې د مالیې پیسې به د خلکو جیبونو ته نه ځي او نه به دا پیسې ضایع کوي. د ښاغلي حنفي په خبره دوی توانېدلي چې د ټولو دولتي کارکوونکو معاشونه له داخلي بودیجې څخه ورکړي په داسې حال کې چې په تیر حکومت کې 80% معاشونه د بهرنیانو لخوا ورکول کیږي. پرداخت همه معاشات که ما شما بیشتر از 800,000 مأمور و استاد به سطح مملکت داریم. پرداخت همه معاشات از اینها از عواید داخلی ما شما 100% از بودجه داخلی ما شما صورت میگیرد. په ورته وخت کې د مالیې وزارت د هټیوالو او سوداګرو پر عایداتو مالیه له 1% څخه 0.5% ته راټیټه کړې ده. پر دې سربیره هغه مالیه ورکوونکي چې مالیات یې په سمه توګه ارزول شوي نه دي او یا یې په کاروبار کې تغییر راغلی دی د مسؤلو کسانو لخوا به یې له سره په سمه توګه د مالیې تثبیت وشي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هم په دې غونډه کې وویل چې افغانستان په بهرنیو مرستو نشي جوړېدلی ځکه چې خلک باید مالیه ورکړي تر څو هیواد له اقتصادي انحصار څخه وژغورل شي. از یک افغانی که شما مالیه میده به فضل پروردگار و به فضل خداوند ما پیش خداوند و پیش ملت خود جوابگوی هستیم. د صنایع خونه هم پر خپل وخت مالیاتو دی ورکړي او په بازار کې د مصرفي توکو د بیو د راټیټولو په برخه کې له حکومت سره خپل ژمنه اعلانوي. شما شاهد هستید که در این اواخر بعض ادارات دولتی به خاطر اینکه عواید زیادتر داشته باشند در شهر کابل پیشاوران و دکانداران را به چالش‌های گوناگون مواجه ساخته. په داسې حال کې چې په هیواد کې د سیاسي بدلونونو او اقتصادي فشارونو له امله کوچني کاروبارونه د سقوط په درشل کې وو خو کارپوهان ټینګار کوي چې د حکومت لخوا د مالیاتو کمول او اسانتیاوې به د بیا پیاوړتیا لپاره اغیزمنې تمام شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلال بوټو زرداری نیویارک ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویټ سره خبرې کړې دي. په دې کتنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د اسلامي امارت له چارواکو سره د نړیوال ټولنې د تعامل غوښتنه کړې ده. افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلال بوټو زرداری سره په نیویارک کې وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د نړیوالو خبرو اترو پر دوام ټینګار وشو. پاکستان هیچگاه به منفعت کشور ما قدم نمی‌ورداره که افغانستان دارای یک نظام شود، یک حکومت شود و یا به خاطر بهبود وضعیت در افغانستان کدام کار شود. جای دلخواهی که پاکستان می‌خواهد که خودش مرکز تصمیم گیری ها باشه، مرکزیت باشد، همه جهان بر از او مراجعه کنند و تمام تصمیم های افغانستان از طریق پاکستان گرفته شود. خود سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان هیڅ کله په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي بلکې هڅه کوي چې په خپل تګلاره په خپل افغانستان کې دننه عملی کړي. پاکستان و آمریکا دوستای استراتژیک هستند و یا به عنوان دیگر پاکستان یک کشور اعمال کننده یا مجری فیصله ها و دساتیر یا استراتژی کشورهای غربی یا خصوصا ناتو هستند. بنان وقتی که با می نشینن با پاکستان هدایت میده که چی اجرات را در خصوص افغانستان باید پیش ببره. دا په داسې حال کې د چې یو شمېر شنونکي ټینګار کوي چې پاکستان په پرله پسې توګه له افغان حکومت سره خپلې ژمنې ماتې کړې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټوني ګوتریش یو ځل بیا له اسلامي امارت غوښتي چې د نجونو ټول ښوونځي د سمدستي او له تبعیض پرته پرانیزي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په 80مه کلنۍ غونډه کې د هیواد د روباټیکو نجونو استازي په خپله وینا کې د نړۍ مشرانو ته وویل چې اجازه دې نه ورکوي چې افغانستان د نجونو د خوبونو هدیره شي. له څه باندې یوه کال راهیسې ښځینه زده کوونکي ښوونځیو ته له تګ او د زده کړو له حقه بې برخې دي.
داسې کال چې د زده کوونکو نجونو ورځې او شپې د امید او ناامیدۍ په منځ کې تېرېږي. د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په هیله او د هغو خوبونو د له منځه وړلو لپاره ناامیدي چې هر سهار د تحقق او خوښۍ سره پیل کړی دي. له ښوونځیو څخه د ښځینه زده کوونکو له وتلو یو کال تېر شو. هغه نجونې چې د شپې له خوا د کتابونو په لمس کولو او د کاغذونو په بوی سره ویده کېږي. یو ځل بیا له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره ښوونځي بیرته پرانیزي. فکر بکنیم که آینده ما چی میشه. حتی به این که ما میخواستیم در آینده یک دکتر شیم، اما حالا هیچ امیدی و هیچ آرزویی بر آینده نداریم. ما تا چی وقت در خانه باشیم؟ از بعضی کسا 1 سال 2 سال 3 سال مکاتبشان ماندن، کلشان بی سرنوشت، هیچ کدام دلیل ندارن که به ما بگویند که ما این وقت مکاتب باز میکنیم یا بسته میکنیم، به این دلیل بسته میکنیم، باز میکنیم. هیچ کدام دلیل منطقی ندارن که بگویند. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو په اړه له اندېښنو وروسته یو ځل بیا له سرپرست حکومت وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د تعلیمي بدلون په سرمشریزه کې له کوم توپیر پرته د نجونو ښوونځي پرانیزي. School must be open to all. لدې ټریبیون څخه د افغانستان له چارواکو غوښتنه کوو چې ژر تر ژره د نجونو د منځني او لیسو پر زده کړو ټول بندیزونه لغوه کړي. د نجونو زده کړه د سولې، امنیت او تلپاتې پراختیا د تضمین لپاره یو له بنسټیزو ګامونو څخه دی. په همدې حال کې د هیواد د روباټیک ټیم استازی چې په دې غونډه کې یو له ویناوالو څخه ووایي چې په افغانستان کې د ښوونځیو د بیا پرانیستلو ټولې ژمنې تر اوسه نه دي پوره شوي او د سرپرست حکومت لخوا د ښوونځیو د بیا پرانیستلو کومه نښه نه لیدل کیږي. هغه د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې اجازه ورنه کړي چې افغانستان د نجونو د خوبونو هدیره شي. که تاسو فکر کوئ چې افغان نجونې د زده کړې مستحق دي، اجازه مه ورکوئ چې زه او زما خویندې په افغانستان کې د نړیوالو پالیسیو قرباني شي. مه پرېږدئ چې زموږ هیواد زموږ د موخو او ارمانونو هدیره شي. یونسکو له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو د ښوونځیو تړل کېدو په اړه اندېښنې څرګندولو سره وایي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې تر شپږم ټولګي پورې نجونې ښوونځیو ته له تلو منع شوي دي. یک ضربه بزرگی است به معارف افغانستان و با آینده نسل یک کشور که از ابتدایی ترین حقوقشان محروم هستند. امیدوار هستم که حکومت طالبان به این گروگانگیری ها پایان دهد و آینده نسل یک کشور را شامل بازی های سیاسیشان نسازد. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د اسلامي امارت د واکمنۍ له راتګ سره تر 1.5 میلیون زیات نجونې ښوونځي او زده کړو ته له تلو بې برخې شوي دي. اسلامي امارت تر دې مهال د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د پوهنې وزارت سرپرست د ښوونځیو د تړل کېدو لامل له خلکو سره تړلی بولی او ویلي دي چې په لرو پرتو سیمو کې خلک نه غواړي چې د 14 کالو څخه پورته نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. د بلخ پوهنتون له دروازې څخه د دانشګاه د کلمې لرې کول لا هم جنجالي موضوع ده. د ټولنیزو رسنیو کاروونکو پر دغه کار سختې نیوکې کړي او دا یې د فارسي ژبې د لرې کولو په معنا بولي، خو د لوړو زده کړو وزارت وایي دا ډول اقدام د هیواد د لوړو زده کړو قانون پر بنسټ ترسره کړی دی. د بلخ پوهنتون څخه د دانشګاه کلمې لرې کول په دې انځور کې چې له پرون راهیسې په ټولنیزو شبکو کې خپور شوی لیدل کیږي چې د بلخ پوهنتون له دروازې څخه د دانشګاه کلمه لرې شوې ده. د لوړو زده کړو وزارت دا خبره تایید کړې او ویلي دي چې دغه اقدام د هیواد د لوړو زده کړو قانون د 3مې مادې پر بنسټ کړی دی. یو یادونه باید وکړو چې د لوړو زده کړو وزارت په قانون کې، په ملکی قانون کې په 3مه ماده کې د لوړو زده کړو وزارت اړوند ټول اصلاحات تعریف شوي دي. مثلا پوهنتون یعنی څه، مؤسسه یعنی څه، انسټیټیوټ یعنی څه، محصل یعنی څه، دا ټول اصلاحات تعریف شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت په قانون کې یوازې اساسي او کلیدي لفظ تعریف شوی دی، هغه پوهنتون دی. د دانشګاه په نوم په قانون کې هیڅ
شتون نه لري. خو له پرون راهیسي د ټولنیزو رسنیو لسګونو کاروونکو پر دغه اقدام سخت نیوکې کړي او دای د فارسي ژبې د لرې کولو هڅه بللې ده. اساساً سیاست تقابل با یک زبان، یک فرهنگ، یک هویت و یک مردم و یک کتله اجتماعی تا حالا هم جواب نداده، بعد از این هم جواب نخواهد داد. چیزی که ما را میتونه به ثبات داخلی برسانه، به امنیت درونی برسانه، به قوام ملی برسانه همدیگر پذیری هست، احترام به تاریخ تمام اقوام و تمام کتله‌های اجتماعی هست. امید است که کسایی که در عقب ازی هستند عواقبی را بهتر درک بکنند که به مفاد جامعه افغانستان و آینده یک افغانستان متحد شده نمیتونه و نمیباشه و امید است طالبا یا امارت طالبا از همچه چیزا جلوگیری بکنن. په ښار کې خلک وایي چې د دې کلمې لرې کول د هغو هڅو یوه برخه ده چې د فارسی ژبې تاریخي آثار لرې کول دي. دو زبان ما زبان ملی همه دوزارن ولی زبان دری چون صحبت بیشتر میکنن اکثریت ولایتایی که در سمت جنوب هم هستن بعضیشان به زبان فارسی هم دری صحبت میکنن. به همین دلیل نباید از زبان دری از بخش حکومتی هست. خواهش ما از امارت می است که زبان فارسی و پشتو از دوش در یک ردیف باشه، در یک نظم باشه. اگر زبان پشتو را در منوال بالا نوشته میکنن، زبان فارسی را در منوال پایین نوشته کنن مثل حکومت سابقه. په همدې حال کې کارپوهان هم ټینګار کوي چې په اوسنی وضعیت کې دا ډول اقدامات د هیواد په ګټه نه دي. این نشان میده که اینا نه تنها کار نمیکنن که زبان پشتو به یک زبان درست نوشتاری و یک زبان با فرهنگ و با ظرفیت و توان تبدیل شود، بلکه دارن با فارسی در میامیزن و شاید به دلیل نفرت از ایران یا مخالفتی با ایران. زبان فارسی مال ایران نیست، زبان فارسی مال ماست. تر دې مخکې په ټولنیزو شبکو کې داسې انځورونه خپاره شوي وو چې ښیي د هرات د 650 بستریز روغتون له لوحې څخه فارسي ژبه ایستل شوې ده، خو چارواکو ویلي چې د هرات د 650 بستریز روغتون په لوحه کې به د فارسي ژبې متن بیا ځای پر ځای شي. د امریکا متحده ایالات په منځنۍ اسیا کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان د پخواني حکومت د پوځي الوتکو د تبادلې په لټه کې دي. پولیټیکو ورځپاڼې د یوې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې امریکا پلان لري چې د ترهګرۍ ضد مرستو په بدل کې 50 الوتکې چې د پخواني افغان حکومت د نسکورېدو پر مهال تاجکستان او ازبکستان ته سپارل شوي وي افغان حکومت ته وسپاري. د افغان پوځ الوتکې د امریکا د ترهګرۍ ضد همکارۍ د جلبولو لګښت لري. پولیټیکو ورځپاڼې د یوې سرچینې له قوله لیکلي چې امریکا پلان لري هغه 46 الوتکې افغان حکومت ته وسپاري چې د پخواني افغان حکومت د سقوط پر مهال تاجکستان او ازبکستان ته سپارل شوي وي. از لحاظ قوانین بین الدول هیچ حق و صلاحیت قانونی نداره که اینا بیت المال افغانستان رو به کشور دیگه توفه بتن و یا اونا را در یک کشور دیگه نگاه بکنن و هر چی که دل اینا بخواین از او استفاده بکنن. اون مال بیت المال افغانستان مربوط به مردم افغانستان و باید به مردم افغانستان داده شود. د دغه راپور پر بنسټ امریکا له تاجکستان او ازبکستان غوښتي چې د دغو الوتکو په بدل کې په منځنۍ اسیا کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. پولیټیکو په خپل راپور کې د دفاع وزارت د یوه جګپوړي چارواکي او د کانګرس د یوه همکار له قوله ویلي چې امریکا په خاموشۍ سره هڅه کوي چې په یوه داسې سیمه کې پیښې ټینګې کړي چې هلته د امریکا پوځ نور شتون نه لري. با کارگیری تیارهای جنگی ذمت افغانستان علیه افغانستان از طرف کشور امریکا به مقاصد نظامی کاملا یک تعرض و نقض حریم فضایی کشور ما محسوب می شود. این عمل خلاف تمام قوانین و اصول بین المللی تلقی می شود. په ورته وخت کې اسلامي امارات په ځلونو د افغانستان د پخواني حکومت د الوتکو د بیرته ستنېدو غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې د الوتکې په افغانستان پورې اړه لري، خو ازبک چارواکو ویلي چې دغه الوتکې د امریکا ملکیت دی او بیرته نه ورکول کیږي.
د افغانستان، چین، ازبکستان او قرغیزستان د اقتصادي دهلیز ازمایښتي فعالیت پیل. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ د ادارې د اعلان پر بنسټ ازبکستان د دې دهلیز نورو غړو ته د دغه هیواد له لارې د دې دهلیز د مالونو د لیږد لپاره 80% تخفیف ورکړی دی. د دې اعلامیې پر بنسټ د ازموینې فعالیت کې د توکو لیږد د واخان دهلیز شرکت لخوا ترسره کیږي. د چین افغانستان د اقتصادي دهلیز د ازمایښتي فعالیت پیل. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې د افغانستان، چین، ازبکستان او قرغیزستان د اقتصادي دهلیز د ازمایښتي فعالیت د پیل اعلان وکړ. آغاز فعالیت‌های دهلیز اقتصادی به شکل آزمایشی بین افغانستان و چین آغاز شده که یک امیدوار هستیم که نتیجه خوب داشته باشه و اولین محمولش هم از چین آغاز شده که با بارمش بارگیری شده و به طرف قزاقستان، بعد از او به طرف ازبکستان و به حضرای حیرتان داخل افغانستان میشه. امیدوار هستیم که این فعالیت ها زیادتر شود. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ د ادارې د اعلان پر بنسټ ازبکستان 80% تخفیف او دغه دهلیز نور غړي د هیواد له لارې د مالونو د لیږد رالېږد لپاره 50% تخفیف لري. د دې اعلامیې پر بنسټ د دې ازموینې فعالیت کې د توکو لیږد د واخان دهلیز شرکت لخوا ترسره کیږي. خو ویل کېږي چې دغه دهلیز له پیلېدو وروسته به هغه مالونه چې له چین څخه افغانستان ته په 2 میاشتو کې لیږدول کېدل او برعکس د لیږد په وخت کې د پام وړ کموالی راغلی او یوازې په 2 اونیو کې به لیږدول کېږي. له هېواده بهر هم مهم خبرونه په دې انځوریزه کڅوړه کې. Mr. President, first Detroit Auto Show in 3 years. Yeah. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې په دغه هیواد کې د کووډ-19 له امله د اخته کېدو او مړینې د پیښو له ثبتېدو سره هغه په امریکا کې د کرونا ناروغۍ د ختمېدو په حال کې ګڼي. ښاغلي بایدن وویل که څه هم اوس هم ستونزې شته خو وضعیت په چټکۍ سره د ښه کېدو په حال کې ده. په همدې حال کې د مني موسم پر رسېدو او په امریکا کې د ښوونځیو له پرانیستل کېدو سره په کرونا ویروس د اخته کسانو او له دې امله د مړو شویو کسانو شمیر یو ځل بیا لوړ شوی دی. خو د امریکا د حکومت روغتیايي بنسټونو ویلي چې د کرونا په تړاو په لارښوونه کې کوم بدلون نه دی راغلی او دا مهال د لغوه کولو پریکړه هم نه ده شوې. د متحده ایالاتو حکومت د غیر معمولي روغتیا حالت چې په 2020 کې پیل شوی د راتلونکي اکتوبر تر میاشتې پورې غځولی دی. تر دې دمه له 1 میلیون څخه زیاتو امریکایانو د کووډ-19 له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون احصایې ویبپاڼه چې په دغه هیواد کې او ټوله نړۍ کې د کرونا احصایې ثبت او وړاندیز کړی دی اعلان کړی چې په دغه هیواد کې په تیره یوه اونۍ کې د کووډ له امله د مړو شویو کسانو شمیر په اوسط ډول 3000 کسانو ته رسېدلی چې هره ورځ 400 مړینې دي. د روسیې یو توغندی د اوکراین په سویل کې د میکولایف په ولایت کې د اټومي بټۍ څخه په 200 مترو کې لګېدلی دی. په دې برید کې د پیاد نوکراین د فابریکې د برېښنا ودانۍ او تاسیساتو ته کوم زیان نه دی اوښتی خو اوکرایني چارواکو دا برید اټومي ترهګري بللی ده. په وروستیو ورځو کې په خارکیف ولایت کې د دغه هیواد د پوځ له ماتې وروسته روسیې خبرداری ورکړی و چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو به حملې زیاتې کړي. په عین حال کې د حملې د اوکراین په خاوره کې د یوې اټومي پیښې د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د اوکراین د اټومي انرژۍ ادارې ویلي چې د دې اټومي بټۍ د 300 مترو په واټن کې د یو توغندي د لګېدو په نتیجه کې په ځمکه کې د 2 مترو ژوروالي او شاوخوا 4 مترو ساحه جوړه شوې ده. د روسیې دفاع وزارت تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د اټومي انرژۍ نړیوال ادارې تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د اټومي بټۍ د بوکسین په څنګ کې موقعیت لري او د اوکراین د پلازمینې کیف سیویل ته په 300 کیلومترۍ کې موقعیت لري. د اوکراین د اټومي انرژۍ ادارې ویلي چې دغه توغندیز برید تر اغېز لاندې دغه تاسیساتو ته نږدې د هایدرو برېښنا بند په موقتي توګه تړل شوی او دغه تاسیسات د ودانۍ له 100 زیاتې کړکۍ میات شوي دي. دا تاسیسات په اوکراین کې له زاپوریژیا وروسته دوهم لوی اټومي بټۍ ده چې د نظامي یرغل په لومړیو ورځو کې د روسیې د اردو لخوا ونیول شوه.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په 80مه غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی دی. دا د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ښاغلي رئیسي لومړی ځل دی. تیر کال د خپلې ولسمشرۍ په لومړي کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په 80مه غونډه کې د ویډیو کنفرانس له لارې وینا وکړه. نیویارک ته د ښاغلي رئیسي لومړی سفر د 22 کلنې نجلۍ مهسا امینی له وژل کېدو ورځې وروسته ترسره کیږي چې د ایران د پولیسو د لارښود ګزمې لخوا تر نیول کېدو وروسته په کوما کې وه. د مهسا امینی د وژنې په غبرګون کې د ایران په بیلابیلو ښارونو کې پراخ لاریونونه وشول. د ایران ولسمشر هم په داسې وخت کې نیویارک ته ځي چې ځینو سیاسي فعالانو په 1980 کال په دوبي کې د ښاغلي رئیسي د سفر او د هغه د محاکمې پر مهال د اعدامونو د مسلې د پورته کولو غوښتنه کړې ده. ښاغلي رئیسي د ایران د هغه وخت د مشر آیت الله خامنه‌ای په حکم د هغه قضایي هیئت غړی و چې د مرګ پینل په نوم یادېږي چې د 1980 کال په اوړي کې د سیاسي او ایډیولوژیکي بندیانو د وضعیت د څېړلو لپاره جوړه شوې وه. ښاغلي رئیسي نیویارک ته د خپل سفر په درشل کې د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره د لیدنې د احتمال په اړه له CBS سره په خبرو کې وویل چې د امریکا له ولسمشر سره د لیدو کوم پلان نه لري. د ورزش په ډګر کې هم په زړه پورې خبرونه لرو. په بامیانو کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ له څه کم 2 میاشتو راهیسې د دغه ولایت د فوټبال په لوبغالي کې له ټول ولایت څخه د 8 ټیمونو په ګډون پیل شوي. د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې د ذوالفقار او بندامیر فوټبال لوبډلو ترمنځ سیالي وشوه او په دې پای کې د ذوالفقار فوټبال لوبډلې وکولی شول چې 2-3 پایلې سره د بندامیر فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړي او د لوبې کې 3 نمرې ترلاسه کړي. ټاکل شوې دغه سیالۍ په یوه اونۍ کې په 5 لوبو سره ترسره شي. په کابل کې د سکوهانې سیالۍ پیل. دغه سیالۍ د هیواد د سکوهانې د فدراسیون لخوا په دې ډګر کې د 15 کلبونو د 150 ورزشکارانو په ګډون ترسره شوي دي. په دغو سیالیو کې د عمر په 2 ګروپونو کې ورزشکاران 2 ورځې له یو بل سره سیالي کوي. تنظیم کوونکي وایي د دې سیالیو له پیلولو یو موخه په کابل کې د سکوهانې ډګر وده ده. د نیمروز ولایت د فوټبال کپ سیالۍ د ابو مسلم فوټبال لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته رسېدلې. دغه سیالۍ چې د 3 اونیو لپاره د دغه ولایت د فوټبال په لوبغالي کې د 12 ټیمونو په ګډون پیل شوي، په پای کې د ابو مسلم د فوټبال د لوبغاړو په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د دغه سیالیو په وروستۍ لوبه کې د ابو مسلم فوټبال ټیم د سیستان د فوټبال له ټیم سره لوبه وکړه. په پای کې دواړه ټیمونه په مقرره وخت کې 3-3 مساوي شول، خو په پنالټي کولو کې د ابو مسلم فوټبال ټیم وتوانید چې 1-3 پایلې سره د سیستان فوټبال ټیم ته ماتې ورکړي او د دې ټورنمنټ د اتلولۍ په ډګر کې مخ ته لاړ شي. قدرمنو لیدونکو، د نن پښتو خبرې ټولګه هم دلته پای ته رسوو. وخت مو په خیر.